د کلام اورولو لپاره ښاغلي سلمان علي کاروان تاسې ته هم زموږ ډېر خوږ شاګرد دی بلنه ورکوم چې راشي او په موضوع باندې خپل نادیه کلام موږ سره شریک کړي. ښاغلی سلمان علي کاروان. پیغمبر لبرکت شورنا پیغمبر لبرکت شورنا او د اسمان نه چې راښکته شورنا او هلته بره د سپوږمۍ په مخ نقاب و دلته ځمکه باندې تته شورنا چې په تیارو کې پټ جهان په تیارو کې پټ جهان د انسان بنده انسان سو شرخو شرمخانو چې د خلکو خدایانو لعنتیانو کافرانو د ازل نه ظالمانو دوی ژوندی وښخولې خپلو زړونو قدرانو جوارګرو لنډغرو دوی سترکشه انسانانو که د کاڼو جوړ بوټانو دا د ظلم یو دورانو دغه خلک ور روانو دغه خلک څومره ورانو ژوند کول په څومره ګرانو څومره سختو کې ګزرانو د مذهب دکاندارانو که آدیان که سمودیان که آدیان که سمودیانو که بدمد که یهودیانو عیسایانو که هندوانو د هر چا به خپل خپل رب و دا چې څومره غیر مذهب و د دروغو په منصب و دوی که هر څه مهذب و خو غږ وشو یو سحر خو غږ وشو یو سحر یو انسان دنیا ته راغلی معتبرو منورو چې عضوی د عبدالله احیري یو پیغمبر خو غږ وشو یو سحر دغه غږ څه زورور یو انسان دنیا ته راغلی معتبرو منورو چې عضوی د عبدالله احیري یو پیغمبر دی د امن یو پیغام و دی د امن سرلښکرو مهذب و معتبرو د امت غم بسرو دین اسلام مکمل کو د امن چراغ بل کو د مذهب فکر چې عام شو نبوت په ده تمام شو د مذهب فکر چې عام شو نبوت په ده تمام شو دی مین په لن یولدو دی مین په لن یولدو دی مین په پاک صمدو ده منلی یو وحدو د اول نه تر ابدو محمدو 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 محمدو